کله چې خلک د افغانستان او پاکستان د پوځونو پرتله کوي، ډېر یې یوازې شمېرې ګوري: ټانکونه، الوتکې او سرتېري. خو رښتینی ځواک یوازې په وسلو کې نه وي. رښتینی ځواک په اراده، جغرافیه، تجربه او ذهن کې وي. پاکستان یو لوی منظم پوځ لري چې د پاکستان آرامي په نوم پیژندل کیږي. دوی عصري وسلې، جنگي الوتکې او پرمختللي سیستمونه لري. دا پوځ د کلونو راهیسې روزل شوی او د کلاسیکي جګړې لپاره جوړ شوی دی. د دوی جوړښت قوي دی، کومانده یې منظم ده او تخنیکي وړتیا یې لوړه ده. خو بل لور ته د افغان آرم فورسز ځواک یو بل ډول ځواک دی. دا ځواک یوازې په وسلو نه بلکې په تجربه جوړ شوی دی. افغانستان هغه خاوره ده چې د نړۍ 70 پوځونه پکې ناکام شوي دي. دا خاوره خپله یوه وسله ده. غرونه، درې او سخته جغرافیه هر هغه پوځ کمزوري کوي چې د دې خاورې له روح سره بلد نه وي. پاکستان ممکن تکنالوژي ولري، خو افغانستان هغه څه لري چې ټکنالوژي یې نشي اخیستلی: د جګړې طبیعي پوهه. افغان جنګیالي د خپلې خاورې هره لاره پیژني. دوی پوهیږي چې څنګه حرکت وکړي، څنګه پټ شي او څنګه د وخت انتظار وکړي. دا هغه مهارت دی چې په کتابونو کې نه تدریسیږي بلکې په ژوند کې زده کیږي. رښتینی توازن همدلته رامنځته کیږي. یو لور ته عصري وسلې دي، بل لور ته عصري ذهن. یو لور ته تکنالوژي ده، بل لور ته تجربه. یو لور ته شمیرې دي، بل لور ته اراده. تاریخ موږ ته یو مهم حقیقت ښيي: ځواک یوازې دا نه دی چې څوک ډېر ټانکونه لري. ځواک دا دی چې څوک اوږده جګړه زغملی سي. افغانستان دا ثابته کړي چې دوی د وخت په جګړه کې بېساري دي. دوی پوهیږي چې څنګه صبر وکړي، څنګه مقاومت وکړي او څنګه د هر حالت سره ځان برابر کړي.